دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودعوة المسافر، خیری د مسافر سړي، دعا د مسافر سړي. د مسافر سړي دا زړه ډیر زیات دردمند دی، دا ډیر خپي د دې نه کو دعا خېږي مغه الله رد کوي، کو خیرت نه خېږي مغه الله رد کوي. مسافر سړي د مسافر د خیرونو به ځان ساتي. کور یې پرېښی دی، وطن یې پرېښی، مور یې پرېښی، خور یې پرېښی، خپل بچي یې پرېښي دي. د هغه زړه هره ټیم دردمند دي، د هغه زړه هره ټیم خپه. چېرته د مسافر زړه ازار نه کړي. ګورئ خیره به ترې وخېږي، الله تبارک وتعالی به د دنیا او آخرت دواړه برباد کړي. مسافر هم پکار دی چې ځان دپاره دعاګانې غواړي او پال اسانه چاته ګورې خیرې نه کوي، خیرې دې نه کوي، چېرته ځان له دې دعاګانې غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دویمه دعا، دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ودعوة المسافر، خیرې د مسافر سړي، دعا د مسافر سړي. د مسافر سړي دا زړه ډیر زیات دردمند دی.